تاسو دا پیرانو ګورئ په اخبار کې به فوټو چې دوی د دې ګیرو سره څه نخرې کړي هغه پټکو سره څه نخرې کړي په سرې لپټې کې راچولي په اوړي کې به ګرمه جوبا چولي چې بیا پیر نخکار چې جوبا مې نه اچولي تاسو ګورئ هر ورځ په اخبار کې راځي پلاني ځای عرس مبارک عرس مبارک او چې عرس مبارک او چې عرس مبارک لبغړي ګرځي صاحب عرس مبارک دی چند هغه ورځ یو څو غونډګان راټولو ډولکیوال ورسره او څه چل دی ورکه د بابا ورسته چندا سپې د دوی چرس مرسوشي او صاحب سپې ډمان ممان راوړي د بابا په قبرې ګټ کې دا ورسي او کدا کار څوک نه کی دا نوري نقشبندیان حضرات ما غوندي مولیان راولي مدخانان د ناستي او هغه خلکو ته وایي چې د شپه اندام برود ټول شپه خدای ته په سجده اعلان کې ټول شپه پوسکای چي خدا کا منظم سار نه کوي او صاحب علما غوندي مدخانان راولي او بس لاس ما سولا ګرن کې هغه غوث جوړ کی تاسو غوندي د خدای ساده ناستي او چې کده هم دغه ده واله کده سره دي کده سره څه وستا شکرانو ته به لاس نیوي تا نه به شکرانه اغسته او پاغي به وخت روله کده د دوا کې اثر وې نو ستا شکرانو ته به محتاج کړي نه د دې ځان له دوا و ار سره دعا ځان له ولې پخپل نه کوي قران ولې دی خدای مرکه چې ورکړي سارے او بزرگ ما تراغه دیر شو پای رويسته وی چې دعا لا در تراغلی دا در کوم چې دوا راته وکړي مال نه خو دې هیڅ زغاول نیک یمنا خسړې زنه میا زنه نه د ګردی غوس وسېما نه د بابرشیر نکن وسېما نه د شیخ میالی صاحب وسېما زه خو یو خوار سپیره غریبه پریده د خدای ګناګار مختورنه ما نو په دیر شو پای ځکه دله دوا حکم دا خو منافقت ته پیسې بتواله مو زما دوا یقیني ته د پاک کې نه لګي ما ته ځان معلوم دا د دې قوم حال عزیزانو ځان ته وګورئ پل کردار ته وګورئ پل کرتوتونو ته اوس الته دکان کې ناس تم یو جنگ پاس پلاره ور سره یو د دې علاقې مولا لاندې ډول کې هغه د پاس په هغه ناس چې ناس نو پاسانو خلکو ته زمو خو د مداس یا هغه د ناس زیاده څه نو مالدو ورته خو دې چې هغه دې خبرو خپکی بیا هغه د ناس ته دا د په ډول کې باندې ناس ته ما خدای ته دی وای چې زما څه کولې شي دا خدا مطلب دی لکه ما یعنی ما ورته کدا ټول دنیا په غړې دوی چې ما څه کولې ټول دنیا سرابيان چې زما څه کولې ټول دنیا زناکار چې مال څه زور راځي دا دې خبره زما دي ځان یا قوم من حيث القوم انا قوم کیږي چې قومونه ول باندې خدای تراجی شي خدای سره رابطه پیدا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع اختیار کی اقامم شي او هغه د سکون او د تسکین وخت ملو شي روټي بنئ جامع بم نه لیکن یو به غم اوس ارسدي روټي ډېر جامع ډېر لیکن اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله پاک دلوگی او دیار لباس ورا غستولے ایچ نہیں وی علغت داگی راجی ارسڈیری وی دلوگی مرش ارسڈیری دا کلونو سٹاک ور سر پروتی وی دلوگی مرش ناغا دزر سکون چکم دے اغا اللہ پاک دینا سال دے وقت تیری تاسو وګورئ د خپل ګریوان کې چې موږ نه چاته پوس سال دې مولانا صاحب سال بس وخت دا زمون خلک نه سال دې اجو الحمدلله چا ویلي چې سال دې الحمدلله والشکر نه سال دې غرق تباہ روزگار نشته لوګي ووالو ته خلا بیا مخې خپل دې غوړه دا مولای چا به صدر کړی زده په بیړه غرق کاروبار تباہ ده
تاسو پوه شئ زما عزیزان ولئن شکرتم لازیدنکم دی که نه که تا سړه روټۍ وخورم شکر دې ویستو نو سبا به توده شي په هغې دې شکر ویستو ورسره به ترکاري هم راشي په هغې دې شکر ویستو ورسره پولاو هم راشي او که ته احسان دی نو الحمدلله دا د چا په خوله کې نشي وجود د باری دا نن د چا اعتقاد نه دی بلکل مؤثر حقیقي په کائنات کې د خدای ذات دا د چا اعتقاد نه مونږ وایو که څه دي خو بنده سره که څه دي د بني آدم سره که ده څه وکړه ښه ده کینې غرق تباه نو چې هر کله د خدای ذات نه امید قطع شي د یو قوم او هغه په هر شي کې مؤثر انسان ګڼي قوم د قوم به تباه کېږي قوم د قوم به غرق تاسو وګورئ مونږ کې سات که سیاسي فرقې دي را چې هر یو وایي که دا زما لیډر باچا شو نو ملک به ټیپر بل وایي که دا زما لیډر باچا شو نو ملک به ټیپر حالانکه لیډران دي څه شی لیډر څنګه لیډر څنګه یو انسان دی یو بني آدم دی تا نه به لږ زیات چالاکي او تا نه به لږې خبرې زیاتې ورځي دغه لیډر دی دی کولی څه شي کوونکی خو صرف د خدای ذات دی بنده به څه او د هغه کول به څه ته د هغه بنده نه اسره کوې په دنیا کې تاسو وګورئ دا وزیران هم لیډران دي دا اوس چې کوم دي تاسو خو ورشئ یو چپړاسي پې برتي کوي چېرته یو تماچې لیسنس خو پې وکړئ ورشي یو من چینی پرمټ خو دې درته وکړي یاره که دې وزیرانو یو 100 بورۍ سیمټ درته پیدا کړه راشي زما په دې مخ متیا دې وکړي دا هم لیډران دي او بیا د حکومت وزیران هم اخبارونه وګوره ټوله ورځ د دوی د مخ صفتونه بل مخ پکې نشي ما سهار سبا لیدلی و د چا چې مې ټوله ورځ ونه دي لیدل د بل چا مخ نشته که مخ دی د دوی ولاړ دو اور عادت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں افتتاح کر رہے ہیں اخبارونه والا پتور بنا تاسو به په کوم قهر د پروردګار ګرفتار شپه او ورځ بدخانه د اسلامي مملکت او اسلامي ملک دې ته وایي تاسو ورشئ د جمعې په ورځ منځ پاڼې د دې اخباراتو وګورئ بیا په نور ورځو منځ پاڼې د دې اخباراتو وګورئ د بربنډو ډمو تصویرونه پکې اسلامي ملک دې ته وایي چې په چا کې ټوله ورځ خلک د بربنډو ډمو تماشې کوي دا اسلامي مملکت دی او اسلام دی او را روان دی او بس پټه پوړون قوم دی نه په خبره پوهېږي نه شپه ورځ پېژني نه رڼا تیاره پېژني چې بھائی اسلام نشته سیلاب په وطن راغی د کلي خیر غواړه په کلي راغی د کور خیر غواړه او په کور راغی نو پکې د ځان خیر غواړه دا د آخر زمانه د فتنو سیلاب په هر کور ننوتی دی تاسو وایئ چې کم کور کې ټلویزیون دی هلته د کروڑونو ډمانو ضرورت نشته کشته تاسو کورونو کې نشته خو نم ټوله ورځ رسولۍ وکړي او تاسو هم په لس سره ټلویزیونونه اخیستل موچیان دی او کتوتیان دی او کوچیان دی او چې ګورې د خړوس بچي به ټي وي په ټانګه کې کېنولی یو روان کړی تاسو ښځې ټوله ورځ بربنډ پیرنګیان ګوري بربنډ ډمان ګوري بربنډ کنجران ګوري تاسو خو هغه بني اسرائیل زه بدنام کړم زما کور سره 3 طرف ته کورونه دي 3 واړو کې ټي وي او ډنډې زما د کور دیوال سره لګول نو د لنډای نه یا د کوټلی نه یا دې خونه چې په ټانګه کې څوک ځي او زما دا تقریر واوري وایي نه د بجلیګر ملا کور په خپله په کور جنډه ولاړه ده موږ منې کړي دا هغه د بني اسرائیل بچي کور دې وران شه راشه زما کور وګوره څوک ښځه راواستوه او دننه یې وګوره که زما کور کې ټي وي و نو ما نه دا ګیره کله بیا زه په منبر سره کښېنم بیا تاسو ته یې ویم څه نه اوس ګاونډي ته زه ویلی شم چې هلکه ته ټي وي ډنډه دلته اوچته مه لګوه ګاونډیان دې الله پاک په تورې بلا مات کړي
نن سبا خو ګاونډي له خدای لوی قهر دی. که ښځه یې ګډېږي غږ نه شي کولی، که لور یې ګډېږي غږ نه شي کولی، که دی دا سومبی چاله ورکوي غږ نه شي کولی، که ډمان راولي په کوڅه کې درته غږوي غږ نه شي کولی، که ډلې راولي درته یې ګډوي غږ نه شي کولی. په دې ملک سیلاب راشه دې کې به کم خبره ته سمې دوی خدای تباه که دا خو نه د دې خیال ساتي چې دا ملا نه د دې فکر ساتي چې دا جومات دلته قرآن پروت دی، دلته مسجد پروت دی. هر سړی د بدماشګۍ زوی دی، د بدماشۍ زوی دی، که غږ کې ټوپکم دی تماچم دی. دې بېغیرته قوم په تاریخ کې، پاکستان په تاریخ کې تاسو توره وښایي 30 زنو په بنګال کې هم څومره غول وکړه، په جوړیا سنټر باندې هم څومره ټیزونه اچولي. دا دعا کوه چې په تورخم څه شروع نه شي، کلي 3 ښکاری غول به یو وکړي. 3 ښکاری غول که تاسو نه د سن 65 په جنګ کې په دې سړک باندې به د دارو دپاره سړی نه ښکارېده، دارو دپاره. لیکن کور کې بدماشان دي. مالت کې که ته وایې چې زه له غوندې عاجزګۍ یم تاله به بیا ټول بدماشان وایي نو ستا څه کار دی، وایي نو ته یې څه کوې، ورته خپل ملا ته ښځې هم لګوي نرم لګوي، ښځې نرم له آسماني عذاب پکار دا په نیسیم کینو نه کېږي، په صابونونو به سپینه نه کې د دې ذلیل قوم حال، او په صابون به سپینه نه کې عبدالرحمانه شړی چې د وړی اصل یې تو دزیدی صاحب یو حال سنت کې کروانی شیخان به پکې وي، اجیان به پکې وي، دا ما غوندې کوساډب مولیان به پکې وي. خیال م راغی دي او غلاس موز به جل کې څه چل دی سنت سنت دې ته وایي، سنت دې ته وایي. غلاس موز به څه چل دی واده دی واده دې ته وایي. زما عزیزان چانه ګیله مطلب هر کې ازماس برماس ادا کیم د مور کیسه مې درته کړې وه. څوک چې نالت ټکې ووایي نو هر سړی وایي چې اول په ما، لکه حکیم مور ته وایي مورې نالت په ښځو ویل بچي اول په ما. موږ د هر لعنت قابل یو، د هر سزا قابل یو، دې نه د سخت مصیبت راتلو په موږ د دې قابل یو. موږ کې ځای دی دا موږ چې زیات څه کوو نه وسم نشي، زیات چې څه چې وس پیدا شي ته وګوره چې بیا کې صرف کوو. شراب نسکو وسم نشي، انټرکان کې ډمې نه ګډو ځان ته وسم نشي. تاله بنگله در کوم، موټر در کوم، لکونه روپۍ در کوم، ته وګوره چې ستا ښځه به ملکانۍ شي. ښځه ما ولیدل تباه فرسل د بدو ورځې موږ سره په دې جومات کې وظیفې کولې، په دې جومات کې دې ته زموږ سمیع ښکاري، په دې جومات کې مرچکي او ورسره سوار وټر دې جومات ته راغلو، سوار وټر راوغوښته، مرچکۍ به موټه کوله او پکې اوبه به واچول، هغې سره موټر کړه بیا به چبس کړه. دې جومات موږ سره هغه مرچکي خوړلي، هغې ښځې ملکاڼۍ دي، لوڼی بېګماتې دي په دې جومات. د هغه خلق اوس ما چې وګورې وایي دا دقیانوسي خیال ملا دی، یاره ماډرن ملا نه دی، ماډرن دا ما سره به چې سړه روټۍ په جومات کې پړه وي دا ماډرن ملا نه دی، دا هغه خلق هر کمال سره زوال لازم دی. کم شی چې کمال ته ورسي فوراً بیا زوال شروع شي. بیا په دې دنیا کې به تاسو لیدلي چې کوم شی چې په تیزۍ ترقي وکړي په تیزۍ زوال هم کوي. تاسو به کتلي چې بعضې سړی پرونې خره سرونه نن چې دی کروڑپتی شو هلکه دا څه چلو شو پته نشته څه چلو شو خبر نه. عزیزان عمر سره چې بیا ګورې سربلان دې راوغورځي یا د غرور نه په لاره په چا سلام نه اچولی چې کروڑپتي وکړه، او یا چې راګیر شه
نبی د سلام دین زوی ځان نه جوړ کړی چې په بازار کې روان اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم. ما تجربه دا مشوه قومي د هندوانو او د انګريزانو زمانہ ما ته یاد ده ځالکم خو یاد دی راته چې د انګريزانو او د هندوانو زمانہ کې د انګريزانو د اسونو خاصړه پاکول او د هندوانو هغه د پیتلو لوښو دی وینځل. د هندوانو تلو نه بعد پیسې او دولت چې ورسره راغی نن تاسو وګورئ حال جوړ کړی. عزیزان پیسې او دولت الله دې امان راکړي هر کار په سړي کوي. دا ورځو خبره یو عجیب یو مردار خدا په موټر کې ځان سره کېني او د جمرود مرو ته ځي اول ته په موټر کې بدلېږي او د جمرود تحصیلدار ته راځي او تیاره نیسي په نږدې د جمرود په بازار کې پاکستان ښځه خو په توپه وله اجی صاحب پتا څه بلا شوی وه پیسې او دولت چې راشي څوک حج ته بیا نه ګوري ګیرې ته بیا څوک نه ګوري منځونو ته بیا څوک نه ګوري. دا دعا کوي چې خدای امتحان را باندې مکوه. دا تاسو چې ډېر ځان ته بزرګان وایي امتحان نه دی شوی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو بیا به دې منم. ولمن خاف مقام ربه جنتان چې قرآن ویل دي دا هغه وخت ښودلی دی چې ته په ګناه قادر شي څوک نه او رستو شي د خدای د یارې دا ډېر ګران کار دی دا هېڅ کوم نه شي. لوی لوی شیخان لوی لوی نیکان په داسې مردار دغه کې نیولی شوي دي د عدالت ته چې بوتلي دي ورته شیخ صاحب دا ولې ورته ولې آدم علیه السلام نه غلطي نه وشوې. انا لله تاسو اوس ووایئ چې آلات موټر ایئر کنډیشن موټر د کراچۍ نمبر پلیټ پې لګېدلی دی او بیا د مردان نه ښځه راولي وه د جمرود میرو ته او بیا دا بدفعلي کوي او بیا پرتګیستلي د جمرود په بازار کې لګي. ناجی دا وی تو مشو مغرور بر حلم خدا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد از ترا وی دا خدای پا صبر چه غاوی رانشی دا غرور در کرانشی جدار کچکم خدای ما تکنوی تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد از ترا سورد پس بدی ہوئی سی خدا سی بدی ہوئی سی چی بیا بستا خلاصولو والا چوک نہیں خلاصولو والا دا خدای تو صبر غاوی رکے گا ما زبوخیم تا تبی استادا بدن او استادا دولت چه اللہ تارونی سی استادا بدن بیا تا تخلاص کی یا استادا دولت تا تخلاص کی پدے کائنات مالک د کائنات صرف د خدای ذات ته بل لا څوک دی بلم څوک شته. اوس بیا خبره ده چې موږ په کوم ملک کې اوسېږو په دغه ملک کې خدای څوک پېژني نه د دې اعتماد په خدای نشته د دې قوم اعتماد په خدای دا د دې دین او مذهب نه دی چې د کائنات مالک خدای دی. د ګډیرونه دي هر چا پسې بیا بیلارې پوهېږي نه چې دا زه څه وایم هغسې ملک دی لکه یو بادشاه او د هغه یو دوبي نو دوبي خر ساتلی او دوبیګاډ له به یې پیجامې وړي خر مړ شو
چې خر مړ شو نو د دوبي ښځې ژړل چې خر مې مړ شو زما میړه به په جامې دوبیګار ته وړې اوس به مونږ څه کوو چې ښځې ژړل د بادشاه ښځې ته تپوس وکړو چې ولې ژاړې وی لنډی مړ دی د دې دوبي د خر باندې لنډی نامه ایښې وه لنډی مړ دی د بادشاه ښځم په ژړا شو اوس دا تپوس د دوبي ښځې نه کوي چې دا لنډی دی څه شی خو د دوبي ښځه جاري چې لنډی مړ دی نو د بادشاه ښځم په ژړا ورسره نورې سویلی چې که خیال وکړي کوم چې د بادشاه ښځه شي د هغې سویلی هم ډېرې پیدا شي د دې مالدارو ښځې چې د هغې سویلی هم ډېرې دا زمونږ غوندې سپېرې چې د هغوی د ښځو سویلی نه وي ستاسو زمونږ د ښځو څوک سویلی د مالدار سړي ښځه چې هغې ناستې دا ښځې نصیب نینی چینی کړي بله ورځ یو ډېره غټه ښځه راغلې وه د پنډی نه نو د پاکستانو ښځو چې دی د ځان ته د خانک څنډې نیولې وې ریګمال او ځانونه ریګمالول څه چل دی د پخوا میټینګ دی د پخوا کوئ گورو بچی چاہتا بخت وہ یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے گیت کس کی تقدیر ہے یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے گیت کس کی تقدیر ہے دا خدا استاس جنگ دے گورو چی سوک بے گی خدا یو چوئی اور تاس بل چوائی گورو چی سوک بے گی کارا خبر ہے چی خدا بے گی اور تاس بے لگی خدای استاسو جات خدای وی خزی مار باسی بار تاسو باس خدای وی زنا مکوي تاسو کوي شراب مس کوي تاسو کوي آرام مخری مردار مخری تاسو خری خدای استاسو جنگ دې نازیزان د بادشاہ خزاوه داغه کو سویلم دې اغیم په جړا شو چې د بادشاہ خزه جړل نو اغیم جړل بادشاہ کور تراغه خزه ته وای چې خزه ولی جاړي ویلانډه مړ دی بادشاہ په جړا جاړي چې خف بیگم صاحب جاړي نو ته هم جاړه چې جاړي نو دربار تلاړو وزیرانو وی صاحب ولی ویلانډه مړ دی وزیرانم په جړا او زمونږ صدر صاحب چې جاړي نو دا وزیران به بچ پاتې شي یا دا د شورا کې چې صدر صاحب زمونږ په جړا شي د شورا ممبرانو جړا خو پرېږده چې دا ملیان په کې تلي دوی به په ګیري شو کولو شروع ای دغه ګیرې مو سوځه ای شرمېدلو دوی به ګیري شي دلته د پېښور شورا کې یو دغه کړی دی نو د هغه د خولې ته چې وګورئ د مایي غوندې خوله خالص د مئی کھلا ہے ناغت چچوکوئی خیال ہے اور بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا ہے دعا کریں اللہ کامیاب کرے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا یعنی دا من صبحی شورا جی جوڑا دا دیکھ لا تو بوجھ مشتا بڑا بوجھ پڑ گیا اللہ کامیاب ہم چلی عزیزانو ہو بہو دغه مثال دی وزیرانم ټول په جړا شو څه چل دی صاحب وی لنډی مړ وزیرانم په ځان راکېښو چې لنډی مړ یو پکې چېرته د خدای هوښیار و هغه وی چې صاحب دا لنډی دی شو یو وزیر نه تپوس وی خبر نه بادشاه جاړي چې لنډی مړ دی بس مونږ تپوس اوس چېرته کولی خو مونږ په جړا وزیر ورغلی بادشاه ته چې صاحب دا لنډی څوک هغه به خبر نیم خو زما ملکې جړل چې لنډې مړ دی بس هم په جړا شو پته نه چې ښځې ته راغی بادشاه چې ښځې دا لنډی څوک دی وی خبره نه یم خو د دوبي ښځې جړل چې لنډې مړ دی بس هم په جړا شو د دوبي ښځه یې راوغوښته وي چې ښځې دا لنډی څوک دی چې ټوله بادشاهي په جړا شوه وی دا زما د میړه خر مړو نو ما هغې پسې جړل تاسو پوه شئ هغه چل دی لنډی مړ دی تپوس نشته
چل گلا لنډه دې څه ایس منصب باندې داغه اهل نشته. تاسو وګورئ په ملک اعلی تعلیم چې دی هغه میډیکل اعلی تعلیم په پاکستان کې هیڅ سیټ په یونیورسيټي کې دومره په مشکل نه ملاويږي لکه میډیکل. او بیا په څومره مشکلات او تکلیفات یو سړی ډاکټري کوي. بیا یوازې د ملک په ایم بی بی ایس نه بیا جرمني او لندن او امریکې ته ځي او څوک سرجن کیږي او څوک ایم آر سی پی شي او څوک څه شي او څوک او راشي وزیر یې وګورئ څلورم جماعت پاس د ملک اعلی تعلیم وګوره ډاکټري او د وزیر قابلیت یې وګوره. وای په ایمان چې لنډي والا کیسه ده کنه ده خبره کوي خو چې څوک دا به خپل دی اهل دی او کنه دی په منصب ناس نو چې ورځ تېرېږي زما د دې پخوانو بزرګانو په دې خبرو د ایمان نور مضبوطی کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا. آواز کی تیری ندا شعر بانی میں دا ایمان نور مضبوطی گی کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا. پاری او سانگا چی الو ناستی نو د گلستان انجام بسی. گلستان د پاره خو محافظین پکار دی دردمن خلق پکار دی نو چار شاخ باندې بدوان او لوان ناستی نو د گلستان انجام بسی. د ملک انجام بسی د وزیر پکور کې چې د قانون خلاف ورزي کیږي د وزیر پکور د وزیر پکور کې د ملک قانون خپل لاندې پایمالېږي د غریب پکور کې به د قانون څخه احترام کیږي او څه عزت به کیږي. قانون خو باور ته خپل ځان حل کوي ځینې د اسلام نه خپل څه په مخ کې جاوید د اسلام که د سر نه والا تر دې نامه پورې خو ما په ځان باندې راوستي نو بیا د اسلام په مخ کې زه د اسلام نوم وایم او که زما ښځه دې د جشنونو افتتاحګانې کوي او تاسو ته دې زه راپاسم چې رونو اسلام ډېر ښه شی دی انشاءالله تاسو ته زر را روان دي او ښځه مې دې د جشنونو افتتاحګانې کوي د دې خلکو په خوله به په ملک کې د اسلام څه اثر کېږي یا اسلام به څه کمال راغلی دی.